ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. عبدالباقي حقانی: افغانستان په واسطه او رشوت نه آبادیږي. بلخوا ولسمشر اشرف غني: افغانستان د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر کې بدلیدونکی دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو پوره حالا سره ویډیو کې وګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن جمعه کابل کې یوې غونډې ته ویلي دي چې افغان ځوانان کولی شي چې افغانستان له شته وضعیت څخه وباسي، خو په ورته وخت کې وطن په واسطو او رشوتونو نه آبادیږي. حقانی همداراز د خپلو خبرو پر مهال له خلکو غوښتي چې ځوانان لا زیاتو زده کړو ته تشویق کړي. نوموړي په ټولو ملي ازموینو کې د روڼتیاو او شفافیت ډاډ ورکړی دی. بلخوا ولسمشر غني د افغانستان د موقعیت په اړه په خپل وروستي درس کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي کانونه د افغانستان لویه پانګه ده، خو له دې کانونو څخه زموږ د بدبختۍ امکان هم موجود دی چې عاجلې پاملرنې ته اړتیا لري. دغو کانونو ته د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د چین، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لیوالتیا زیاتېدو ته په اشارې ښاغلي غني ویلي افغانستان باید ژر تر ژره خپله دایمي بېطرفي تأمین کړي تر څو له دې سیالیو څخه ووځو. موږ د لویو امپراتوریو او قدرتونو د دوامداره سیالیو قرباني یو. زما غوښتنه دا ده چې په هیواد کې لازمي اجماع رامنځته شي چې راتلونکو 40-50 او کلونو لپاره او په ځانګړي ډول راتلونکي 100 کاله د افغانستان انکشاف، ثبات او د خلکو هوساینې ته وقف کړو. اړتیا ده چې باید د خلکو د خپلو ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړو او له هغو حرکتونو او هغو ارتباطاتو څخه ډډه وکړو چې زموږ ملي هویت، ملي یووالی او زموږ د نسلونو راتلونکي ته لویه ضربه واردوي. دوستانو دا وې د نورې چمتو کلي خبرونه. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.